رحمت الله. پښمنۍ نه بعد خوب کول چې جماعت پې خرابېږي، مسجد ته تګ، سار مونځ، دا بیا حرام دی. دا خوب ما افضى الى الحرام فهو حرام، هر شی چې هغه حرامو ته سبب جوړېږي، لاره جوړېږي، هغه حرام دی. تسحروا فإن في السحور برکه، پښمنۍ کوئ ځکه پښمنۍ کې برکت دی. برکت دا دی که نه چې سار مانځله به لاړ شي، نور برکات هم پکې. ته چې پښمنۍ وکړې او غرب بېرته واوړې، دا خو به هغه حکمت پکې حاصل نه شي پښمنۍ کې. او سار مانځله، سار مونځ چې کوم دی جماعت سره مونځ، دا فرض دی. پښمنۍ مستحب دی. مستحب کار پسې را پاسېږي او فرض کار پې پرېږدي. مستحب پسې ځکه را پاسېږي، خبره د خوراک او څښاک ده، ځکه پسې را پاسېږي. داسې فضول کار دی، دا لا یعنی کار دی. دا د مسلمان د شان سره مناسب نه دی چې پښمنۍ وکړي او بیا واوړي. پښمنۍ خو د دې دپاره کوي چې زه د الله عبادت وکړم، عبادت پرېږدي بېرته خوب کې، بېرته اوړي. که سار مونځ دی وکړه، سار مانځه پسې خوب چې دی نو عیب حرمت باندې بیا څه دلیل نشته دی. احادیث پکې راغلي دي، هغه ضعیف دي.